نو کو په زندګۍ کې داسې معامله راله، داسې یو موقع راله چې د عدل او د انصاف خبره راله او ته په دې کې ګواه شوې، نو د انصاف دا تقاضې به نه پرېږدي. اگر کو دا گوی په خپل ځان باندې ولینی، یعنی خپل اقرار، دا گوی دی په مور او پلار ولی نوی، دا گوی دی په دویو په لورو په زامنو په لونو په خویندو په رونو باندې او په بچو باندې او په خپل خپلوان ولینی، الله وی په انصاف باندې به قائم اوسي. ډېره ګرانه خبره. عدل او انصاف دا چې کمی پوری وي، معاشره به سمه روانه وي، معاشره کې به بېګړو نه وي، جون به او معاشره وطن به داسې چلیږي. او چې په کم قوم، کم ملت، کم ملک، کم مملکت کې انصاف او عدل نه وي، هر څه به بېګړو وي، جون به نه تېرېږي. دې وجه حضرت علی رضی الله تعالی عنه مشهور محاوره و مقوله ده او دا قول دی چې د کفر سره ملک چلیږي، خو د بې انصافۍ او د نارواو سره ملک نه چلیږي، زندگی نه چلیږي، ای کې به خامخا بېګړو. ځکه الله دومره سټرکټ حکم کړی دی چې د انصاف دا لمنه به نه پرېږدي. ګوی کو راله، عدل او د انصاف خبر راله، ځان مور او پلار ارس به د دې نه قربان. او بیا دې خبرې ته وګورئ، الله وی کو دا ګوی راله او د غني او د فقیر په مقابله کې راله، نو دا به نه کې چې غني دی مالدار دی راشه دنه به څه مال او څه پیسې میسې به پکې والو، نو راشه د سره دا چلو کو د فقیر راله او ګناه یې کړې وه، نه الله وی په فقیر به م زړه ګورې سیزې نه چې یاره دا فقیر دی او غریب دی، راشه دا عدل او د انصاف دا خبره پرېږده او د دې خلاف. الله وی نه دا ګورې دا چلو نه کړي، فقیر او غني پکې فالله اولا به، دواړه یو شان. مه کوئ د دنیا د خواهشاتو تابعداري، مه کوئ د خواهشاتو د نفس، د عصوبیت، د محبت او د بغض. خو محبت دی کو بغض دی، کو یو سړي سره ډېر محبت دی هم به د عدل او د انصاف تقاضي نه پرېږدي، او کو یو سړي سره د بغض دی هم به د عدل او د انصاف تقاضي نه پرېږدي. راشه چې اوس خو ګیر دی وکړه سره، نه الله وی دا چل به نه کې. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیہ السلام شاعر هم او دی جارنۍ علم. د یهودیانو یو علاقه ده د مدینې منورې نه 165 کیلومیټر بهر خیبر ورته وایي، اوس هم موجود ده. او داسې د الله شان دی چې کم د نبی علیه السلام په وخت کې د یهودیانو د خیبر هغه کورونه هغه نن هم موجود دي د خیبر په علاقه کې. هغه قلعه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیا فتح کړه، فتح کېدنه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سار به دا قلعه الله رب العالمین د داسې یو انسان په لاس باندې فتح کوي چې هغه انسان د الله خوښ دی او الله د هغه خوښ دی. صحابه وایي چې خدای داسې حضرت علی رضی الله تعالی او د هغه په لاس هغه قلعه فتح شو، نن هم هغه قلعه هلته موجود ده. نو هغه ځای بیا یهودیان نبی علیه السلام ونیوله او په هغوی باندې ټیکس کېښوده، نو بیا ولیږه عبدالله ابن رواحه وي هغه ټیکس ترې راوړه. نو هغوی چې دوی وکتل وي راشه دې به په څه طریقه باندې رضا کړو، څه رشوت بشوت به ورله ورکړو او پیسې به ورله بیا ټیکس میکس به کم ورکړو، دې به رضا کړو. نو هغه ورته داسې خبره وکړه، فلا تتبع الهوا ان تعدلوا. د دې د لاندې تفسیر ابن کثیر لیکلی دی. او ته وی په دې ټول جهان کې چې ما ته په دې تمام انسانو کې او په دې تمام مخلوق کې محبوب دی هغه رسول الله مبارک دی.
او چې په دې تمام جهان کې ماته د ټولو نه مبغوز خلق دي، حتی د خنزیرانو د بیزوګانو نه راته بد لګي هغه تاسو نه. وګوره یو خبره ساتئ، دا خبره ډېره تاریخي کړې ده چې نه د دقې نبي په محبت کې او نه ستاسو هسې د خنزیرانو او د بدبختانو په بغض کې به زه د انصاف لاره پرېږدم. په خبره پوه شوې؟ اگر چې مې د نبي علیه السلام سره ډېر محبت دی، خو دقې محبت کې هم د انصاف لاره نه پرېږدم چې څه حق دی هغه به رانه علم زیاتې به راسره نه کوم. او چې څومره مې تاسو بدي شئ نو که اگر مې بدي شئ بغض مې در سره، خو د انصاف د تقاضو د لاندې به چلیږم چې څه باندې حق دی د هغې نه به رانه زیات اعلان. اوهو نو د هغوی د خولې نه ورته څه ووتل؟ وی د دې انصاف چې د دې کوم پیغمبر تاسو امتیان یې او تاسو رهبر دی او تربیت هم کوي، د دقې عدل او د انصاف د هستې د وجې نن دا الله د کائنات قایم کړی دی. دا کائنات په نوم بې انصافي وه، خو کائنات د دې د وجې قایم دی چې د هغه انصاف قایم دی. نو دا پکې نشته چې د خواهش نفس او د عصوبیت فلا تتبع الهوا، الله وی تتبع الهوا، تاسو به تابعداري نه کوئ د خواهشاتو نفس د عصوبیت چې دا زما خپل دی او دا زما پردی دی او د محبت او د بغض، بلکې انصاف کوئ. نو دې لومبي آیات کې الله رب العالمین د دې باره کې خبره کړې. دویم آیات کې بیا راته ویم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، کونو شی قوامین قائم اوسیدون کې بالقسط فانصاف باندې، شهداء لله گوی کون کی به خاص د الله د پاره، او کو دا گوی بالفرض رالا ولو علی انفسهم اگر کو خلاف استاسو د نفسونو خلاف، او الوالدین یا د مور او د پلار، والاقربین یا د خپل خپلوانو خلاف گوی رالا، انصاف سره به الله ویوسیږي. فلا تتبعوا الهوى، نو تابعداري به نه کوئ د خواهشاتو، ان تعدلوا الله تعدلوا، چې تاسو بیا ګورئ انصاف ونه کې خواهشاتو پسې به نه ځئ چې بیا انصاف لمنه الله وی پرېږدئ. وان تلووا او تعرضوا، وان تلووا او کو چرې تاسو جبه والوله راوالوله، خبرم ګول مول کړه چې بې انصافي راشي، او تعرضو یا م اعراض وکړه د حکم نم اعراض وکړه، فإن الله نو تا خو د عقل ته جبه والوله راوالوله، اعراض دیو که پټ دیو که وګوره یاده خبره ساته، فإن الله بېشک الله تعالی کان دی بما تعملون، څه چې تاسو کوئ خبیره خبردار. الله ته دا څه پته لګي نو څنګه به دا نو جبې به اړوې راوړوې نه، دا کوي خلک جبې واړوي او داسې به دې دوکه کي چې زه به تا ته سوګم. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، آمنو بالله ایمان لوړې په الله، ورسوله او داغه په پیغمبر باندې، والکتاب الذی او پاغه کتاب باندې، نزل علی رسوله چې نازل کړی دی الله په خپل پیغمبر، والکتاب الذی او پاغه کتاب انزل من قبل چې د رسول الله نړوان دي کم نازل شوی دی. الله وی ایماندار ته وی ایمان وروړي، الله ایماندار ته وی ایمان وروړي، ایماندار خو ایمان وروړي دی کنه، بیا وته څنګه الله وی چې ایمان وروړي. او تا ګوره اصل خبره ده اوس یې وره داسې معنا داسې ده، یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، لومبی معنا دا ده چې آمنو په دې ایمان ثابت قدم اوسئ، دا یو معنا شو. او دویمه معنا دا ده هغه صحیح معنا دواړه صحیح دي، خو دا بیا ډېر په حقیقت مبني ده. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، آمنو په حقیقت کی ایمان وروړئ چې څه د حقیقت د ایمان دی، د حقیقت په ایمان، صرف د خلی ایمان نه، په خلیم ایمان وروړه، آمنو په ظلم ایمان وروړه، د زړه د ایمان وروړه.
د اسلام په ټولو احکاماتو الله وی عملو کا عمل دا ایمان دی او چې نه صرف په خلی لګیا یم چې ایمان او نور بیا ټول د کفر کارونه کوم د فسق کارونه کوم د منافقت کارونه کوم الله دې نه ځان وساته دا ایمان نه دی ایمان مضبوط کو په حقیقت کې ایمان ولا پچا باندې پا بالله پا الله باندې الله یو او منا دا الله وحدانیت دا الله الوهیت دا الله قدرت دا الله طاقت دا الله علم پدې کې څوک سره شریک کوما ورسوله او دا الله پر رسولانو ایمان وروړي والکتاب الذی او باغ کتاب باندې نزل چې نازل کړی علی رسولی په خپل پیغمبر باندې چې مراتنه قران دی په حقیقت کې ایمان راوړل والکتاب الذی او باغ کتابونو باندې انزل من قبل چې نازل کړی دی نه روان دي چې تورات انجیل دی زبور دی او صحیفې دي چې ټول په خپل وخت کې حق او ناسخ کله چې دا کتاب الله نازل کړ دا پیغمبر الله راولېګ نو هغه ټول کتابونه منسوخ دا کتاب ناسخ پدې زموږ ایمان دی ومن یکفر بالله چا چې کفر په الله سره الله نه مري وملائکته او داغه فرشتي وکتبه او داغه کتابونه ورسله او داغه پیغمبران نه مني ایمان نه وروړي والیوم الاخر او پرواز د آخرت باندې ایمان نشتا فقد ضل ضلالا بعیدا نو دی ضل گمراه شو ضلالا بعیدا پډیر لوی گمراه سرا لالو ډیر لري لالو بس بیا د دوا په سری را ګرانه ده ان الذين امنوا بشکسانو چې ایمان ورو ثم کفروا به کفر ثم امنوا به ایمان ورو ثم کفروا به کفر ثم ازدادوا بیا زیاد شو کفرن په کفر کې تاسو چلو چې يهودو اولی په موسی عليه السلام ایمان ورو بیا لسقي عبادتي شروع بیا يهودو په عيسى عليه السلام ایمان ورو بیا کفر بیا په دې کفر کې د عیسی علی السلام نه پس رسول الله مبارک راغی د عیسایانو دې د دومره کفر وکړ چې په کفر کې ډیر لري لاړل مقابله شروع نو الله د دقه متعلق الله او یادا چې مرتدین شي بازه کسه ایمان او بیا کفر بیا ایمان بیا کفر الله بیا وی د دې خلق اړو مغفرت کیږي ان الذين امنوا کسانو چې ایمان ورو ثم کفروا به کفر اختیار کو ثم امنوا به ایمان ورو ثم کفروا به کفر اختیار کو ثم ازدادوا بیا په کفر کې زیات شو مقابله وکړي لم يكن الله هرگز بالله تعالی د دغه خلق متعلق ليغفر لهم چې د دوی مغفرت کی ځکه چې بس انابت الى الله پکې نشته او کفر کې ډیر لري لاړل الله ته د ایمان درولو هغه طاقت سلب خدای دې د دین او ساتي لم يكن الله ند الله تعالی چې ليغفر لهم د دوی مغفرت کی ولا ليهديهم او نو ته هدایت کی سبیل دنی غلار دا سوق نبی الله غ بیان کړی دی بس به ان شاء الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله یو بیمار دی دعا وته کې الله ولا صحت نور څومره بیماران چې تاسو زموږ دی الله ټول له صحت ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه